د لوی او مهربان خدای په سپېڅلي او پاک نامه. د اوبو سپما څه ګټه کوي؟ د اوبو سپما په اسلام کې کوم حیثیت لري؟ اسلامي ارشاداتو موږ ته د اوبو د سپما په اړه څه فرمایل دي؟ په ټولنه کې د اوبو سپما به موږ کومې خواته بوځي؟ که اوبه بې ځایه مصرف سي تاوان به څه وي؟ سلام، وخت په خیر. زه حمدالله همدرد یم. تاسو د اونۍ د بحث د خپرونې اوریدونکي یاست. په دې خپرونه کې د هلمند د اوبو او انرژي رییس محترم ملا محمد یعقوب قایم صاحب او هلمند کې د پوهنتون استاد جید دین عالم مولوي عبدالقیوم ذاکر صاحب دي. دواړو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. مننه، ژوندي اوسئ. حاجي قایم صاحب، که پیل له تاسو څخه وکړو چې د غنمو فصلونه رسېدل دي او اوس د سوزبر کښت شروع دی، د اوبو اوسنۍ کچه څنګه ارزوي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د اوبو کچه چې ده موږ په 6 کال یعنې د مني په وخت کې موږ تاسې 2 بارانه درلودله په افغانستان کې، واوره هم څه درلوده، خو د پسرلي بارانونه موږ نه درلودله. بیا تقریبا په روښه کال د ثور د 6مې ورځې پورې زموږ کاسه پر پرچاو باندې راوښتله. نو خبره دا وه چې دغه د موږ 6 کال د جوزا 6مه ورځ یو اندازه جزیو به زموږ د پر پرچاویه باندې راواوښتلې. نو حال دا دی چې په کاسه کې مو دغه یو مشکل، غټ مشکل موږ لرو چې تقریبا 15 متره ثبات یعنې لای زموږ په کاسه کې پروت دی. نو اوبه زموږ د په کم تعداد باندې دي. هغه نو اوبه لکه چې زموږ په کار دی چې موږ یې ریلا کړو، موږ د 24مې ورځې اوبه هم نه لرو. نو اوبه هم دا قدر ریلا کړي دي چې هم د ولس څه نه څه سوزبر پر واخلي، څه کښت پر واخلي، یعنې په هغه اندازه باندې نه وي. اوس تقریبا که دوی خلک وایي چې دا اوبه د داوود د ظاهرشاه په وخت کې کښتونه هغه د پسرلي په وخت کې هم دغه ټولې ځمکې نه کره کېدلې لکه وچ کره کېږي. نو اوس هم بیا هم دا دی الحمدلله که موږ په دوشي کې حق لرو، دوشي ته حق ورکوو، که په خانشین کې حق لرو، په خانشین کې حق ورکوو، که ګرمسیل په ګرمسیل کې مور کړی دی. خو د خلکو مشکلات مو در ډېرې اندازې ور حل کړي دي. او یو په هغه اندازه باندې ګرمي هم ده. موږ په کاسه کې کاسه دغه ظرفیت نه لري، لای پکښې کې دي چې موږ هغه نو اوبه رایلا کړو لکه زموږ ولس چې غواړي. نو بیا هم موږ د پرچاوي باندې کار شروع دی. تمه ستا الله پاک ته چې دا مشکل به حل شي د اندیا دپاره. یعنې کاسه دغه لوړېږي چې کار پر شروع دی؟ تقریبا داسې زورور کار پر شروع دی. نو 12 متره موږ پرچاوه لوړوو، یعنې 12 متره به بیا موږ بیا په کاسه کې اوبه ولرو د خیره. ډیره مننه کوم حاجي قایم صاحب. مولوي صاحب، د اسلام د نظر سپما یا بې ځایه مصرف نه کول په دې تړاو څه حکم شوی دی؟ بسم الله الحلیم المنتقم والصلاة والسلام على من اوتی جوامع الکلم وعلى آله واصحابه ذوي القدر والهمم. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرفوا في الماء او كما قال عليه الصلاة والسلام. قدرمن همدرد صاحب، زه تاسې او ستاسې د راډیو له طریقه ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه وایم. واقعا یو ډېره بهترینه او په زړه پورې موضوع ده. د اوبو موضوع یا د قلت موضوع چې په ډېرو هېوادونو کې خلک ورسره مخ دي، خصوصا افغانان چې د نړۍ په سطح باندې په لسو هغه متضررو هېوادونو کې دی چې د اوبو له کمښت سره مخ دی او ډېر خلک یې پاکو او د څښنګ اوبو ته لاسرسی نه لري. دا اوبه نه یار خو د سره څخه د اسلام دین ټول هغه نعمتونه چې د انسان په ژوند کې ضرور دي له اسراف څخه انسانان منع کړي دي. یوازې اوبه نه، خو اوبه بیا قرآن کریم کې الله جل جلاله خاص په خپل نامه سره د مسلمانانو دپاره ذکر کړي، فرمایي وجعلنا من الماء كل شيء حیا. متاسفانه چې زموږ افغانان په ډېرو عادي شیانو باندې که هغو قیمتونه لوړ سي خورا ډېر لوی تشویش کوي. مثلا که د غوړو ډبه 50 روپۍ پورته سي نو ټول خلک تشویش کوي. اوړه که یو څو روپۍ ګران سي تشویش کوي. ولې د اوبو په کمښت باندې تشویش نه شي. او د تشویش نشودلو وجه دا ده چې خلک لا څومره چې اوبه کښته کېږي بیا هم اسراف پکښې کوي. او که موږ قرآن ته وګورو، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث ته وګورو، نو موږ ته الله پاک تر هر شي تمرکز په اوبو باندې راکړی چې اوبو باندې به تاسې ژوند د اوبو سره تړلی دی او په اوبو کې باید اسراف ونه سي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي
وجعلنا من الماء كل شيء حیا. د هر شي ژوند تر اوبو تړلی دی. یعنی که دنیا کې ژوندي ژوي هر څه دي، انسانان، حیوانان، دا ټول ژوندي پاتې کېږي، خو سبب به الله پاک اوبه ورته ټاکي او اوبه به وي. نو دغه آیات مقدس څخه موږ ته ښکاره واضح دا معلومه سول چې اوبو کې باید اسراف ونه سي، اوبه باید مدیریت سي، اوبه باید په قدر د اندازې باندې مصرف سي، اوبه باید بې ځای استعمال نسی. آیات څخه صراحتا دا معلومه سول. او دې ترڅنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو په اوبو کې اسراف مه کوئ. د دې باره حدیث په دا شکل باندې راغلی دی. تقریبا امام بخاری رحمه الله خپل په کتاب کې یو باب په نامه د کتاب المساقات سره نومولی دی چې معنی د اوبو ورکولو کتاب. په دې کې تقریبا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 40 احادیث را جمع کړي دي. امام نسائی رحمه الله په خپل کتاب کې تقریبا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې یو کتاب نومولی دی. په خپل کتاب کې کتاب الماء یعنی د اوبو کتاب چې په هغه کې تقریبا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 23 احادیث را جمع کړي دي. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم تنها مشته د اوبو په یو طریقه چې عبادت دی په هغه کې بیان نه دی کړی. د اوبو استعمال، د اوبو په عبادت کې استعمال، بیل عبادت څخه د اوبو ورکول، د اوبو پاک ساتل، په مختلف اړخونو کې نبی کریم علیه السلام موږ ته یو الګو پرېښی دی، یو قاعدې اصول یې راته پرېښي دي. په دې معنا چې د اوبو استعمال بې ځایه د په شریعت کې واضحه ګناه ده. آیات کې راځي نبی کریم الله پاک فرمایي تاسو اسراف مه کوئ. مطلق د الله په نعمتونو کې باید اسراف ونه سي چې اوبه د الله یو عظیم نعمت دی. ان ځینې کتابونو لیکلي دي چې دوه شان داسې دي د الله په نعمتونو کې که سړی په هغو کې اسراف وکړي یا بې ځایه استعمال کړي، نو لکه د الله د ټولو نعمتونو په اصطلاح اسراف چې پېښ کړي، ناشکري چې کړي، په هغو کې یو اوبه دي. اوبه د الله په نعمتونو کې هغه نعمت دی که سړی د اوبو ناشکري وکړي، اوبه بې ځایه استعمال کړي، لکه د الله ورکړي نعمتونه چې ټول ناشکري پکښ کړي وي، نو دا د الله جل جلاله یو عظیم نعمت دی. یو ښکاره په قرآن کې او په حدیث کې دی بیان راغلی. د دې د استعمال باید خاص خیال وساتل سي. او موږ افغانان متاسفانه چې په ښکاره وینو په خپلو سترګو سره چې خلکو څخه کلاګانې پاتېږي، ابایي او اجدایي وطنونه پاتېږي، خلک ورځ په ورځ د وچکلۍ سره مخ دي. بیا هم دغه باوجود متاسفانه چې موږ هیڅ نظر ودې ستونزې ته نه کوو. او دا یو معدن دی، دا د الله له طرفه راکول سوی د الله نعمت دی. که دغسې بې ځایه استعمالیږي، نه یوازې دا چې دا به موږ د یو ستونزې سره مخ کړي، بلکې د خدای د قرآن د صریح آیات مصداق به ګرځو چې الله هغه کسان ته چې اسراف د الله په نعمتونو کوي مبذرین ورته ویلي. او الله په قرآن کې فرمایي دا د شیطانانو ورونه دي. یعنی دا هغه عظیمه ګناه ده چې انسان د شیطانت مرتبې ته رسوي، چې د شیطان سره په موقف کې برابري کچیر د الله په دې عظیم نعمت کې سړی بېغوري کوي او ناشکري پکښ کوي. ډېره مننه. اجکایم صاحب که تاسو راته ووایاست چې اوس د اوبو ویش سیستم څومره منظم سوی دی؟ دغه همدار صاحب موږ اوبه چې دي، موږ دغه کمې اوبه چې د کاسې سره ایله کوو دا د دوبي په وخت کې، بله، یا د اوبو د نشتون په وخت کې چې اوبه لږ وي، بله، دا اوبه موږ ایله کوو. د هلمند ولایت چې املاکي مځکه ده 15,000 جریبه مځکه ده، نو دغه اوبه موږ ایله کوو پر 10,000 جریبه باندې. بله، نو دغه بیا که داسې موږ وکړو چې په یوه نوبت باندې موږ دا ټول ولسوالیو ته په کنټرول باندې اوبه ورکړو، بیا د چا کار نه پکېږي. بله، اوس فعلا دپاره م الحمدلله داسې یو طریقه ورسره جوړه کړې ده چې د ګرمسېله پورې او بیا د کجکي پورې په کنټرول مو اوبه ورکړي دي. نو هغه دوې ولسوالۍ لکه خانشین او دوشي د هغه سره څه پاته دي، نو هغو ته بیا داسې کوو په میاشت کې یوه پله په نوبت باندې د بغرای ورنه ورو، بیا د هغو هم یو چاره په وکړو. نو اصلا خو په د اوبو په دوبي کې ضایعات ډېر دي، د ګرمۍ ضایعات یې ډېر دي. بله، نو حال دا دی چې زموږ اوبه هم په هغه اندازه باندې نه دي لکه څونه چې زموږ په کار دي. خو یو مشکل زموږ ګرده په وطن کې شته، یعنې هغه د مځکې د زرزمیني اوبو د کښتو اوبو ده، تر مځکې لاندې اوبو سره، تر مځکې لاندې اوبو ده. هغه یو مشکل موږ ته پېښ دی. تاسو په دا ولسوالۍ کې پوښتنه وکړئ، موږ داسې ولسوالۍ لرو لکه نوزاد، لکه مساکله، لکه زمینداور. حال دا دی چې نورې ولسوالۍ هم دغسې شته. په داسې ولسوالۍ کې پخوا موږ پر 20 متره پر 10 متره باندې موږ پرېمانه اوبه درلودلې، خو هغه چې اوس موږ بدبختانه و دغه ځمکو ته برمې بندې کړي دي 200 متره باندې اوس 1 انچ نه لري. داسې کورونه داسې کلي ډېر زما سره اثبات شته چې د شنګ د اوبو د لاسه هغو کډې بار کړي دي، تللي دي. خو د وطن د وروڼو سره د مسلمانانو سره مو دا غوښتنه ده داسې ځایو ته موږ ورغلي چې دا برمه چلان دی، خو دا د مځکې د اوبو سطح کښته کوي. داسې ځای ته زه ډېر ځایو ته خپله ورغلی یم
چې هندارې ورته پرتې دي برمه چلند اوبه هسې ایله ضایعات ایله روانې پر کښت هم نه لګېږي. یو دا غټ مشکل موږ لرو. بل مشکل مو دا دی چې په ښاریاتو کې اوس تقریبا لښکرګاه باندې تقریبا رود شاوخوا راګرځېدلی دی. دا 2 طرفه خې رود دی. نو بیا هم په لښکرګاه کې 2 متره موږ د تحقیقاتي څانان لرو. 2 متره هر کال موږ دغه څانان کمبود کوي چې د رود په بغل کې هم دي. بل دغه موټر شویانې چې دي او یا دا د تصفیه ماشینان چې دي د اوبه چې تصفیه کوي د دوس هم په بار بار مو ورته ویلي هم دي، په بار بار مو دا غوښتنه هم جنې ده، په ورورګلوۍ مو دا غوښتنه جنې ده. هغه تصفیه اوبه خو ته خپله استفاده جنې کوي، خو که دا نورو اوبو ته داسې یو انسانان جوړ کړي چې بیرته هغه مځکې ته جذب شي، نو بیا به موږ ته یو څه اندازه پیدا ورسېږي. او ډېری خلک بیا دا وایي تر مځکې لاندې د اوبو سطحه ورځ تر بلې ټیټېږي. لامل یې دا دی چې په دښتي سیمو کې خودسره برمې ښه کېږي. د دغه برمو د کیندنې مخه څومره نیول سوې ده اوس؟ خودسره برمې چې دي اوس تقریبا په دغه کې باغران ته دغه پیچې برمې راغلي وي. دا اوس موږ هغه د باغران ته مکتوب راستولی زموږ د وزارت ته خوا راغلی دی چې دغه برمې بندې کړي. پیچې برمې هغه دی چې 300 متره هم کښته کېږي، 400 متره هم کښته کېږي. چې یوه دانه برمه دې وواله دا ټولې اوبه د 300 متره ورسره کښته کېږي. دغه شاوخوا بغلو باندې چې کوم مسلمانان 1 انچ 2 او 3 اوبه لري هغه پر هغه باندې وچېږي. نو د برمو دا ټول مشکل چې موږ ته پیښ دی، یعنې د موږ ملک ته پیښ دی، هغه د برمو د وجې ورته پیښ دی. پخوا د کاریزو اوبه مو چې موږ ته راکوه کېدلې، اوس هغه موږ په قیمت باندې رانیسو. او ځینې وخت به خلک دا شکایت کوي چې عمومي بغراګان ته خلک واټر پمپونه ایښي، د دغو مخه نیول سوې؟ هغه په صورت کې ته یو دانه واټر پمپ هم نه دی پرېښی چې واس مو کار کړی دی چې هر ځای پر پیښ شوي د غیر قانوني اوبه چې چا پورته کولې اخیستلې هغه هم بندي کړي دي. مولوي صاحب محترم، د اوبو د لږ مصرف او د سپما په اړه مسؤلیت په ټولنه کې د چا دی؟ اصلا دا داسې یو مسؤلیت دی چې تر یو خاص قشر پورې تړلی نه دی. ان په عبادت کې هم سړی ډېر اوبه نشي استعمالولی. حدیث کې راځي حضرت سعد رضی الله عنه د نبي کریم علیه السلام یو نازنین صحابي و او داسې کوي نو په اوبو کې شاید څه اضافه والی کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دستی چې ورته ویې کتل ویې فرمیل ما هذا الصرف یا سعد، دا څونه اسراف کوي په اوبو کې سعد، او دی له دې کار څخه منع کوي. او نبی کریم علیه السلام یو بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې لا تصرف فی الماء ولو كنت على نهر جار، که د ویالې پر غاړه ملا په اوبو کې اسراف نه کوي. نو اصلا دغه ستونزه یو خاص قشر ته نه ده متوجه، بلکې دا ډېره ونډه په کورونو کې زنانه دي او نارینه خصوصا غټان ډېر اوبه چې ضایع کوي هغه ماشومان ضایع کوي، او دې دپاره د راګرځولو یا مخنیولو دپاره یې غټ ونډه زنانه چې هغه دوی خپله په دې باندې پوه شي. متاسفانه زموږ زنانه په دې باندې نه پوهېږي. یو ماهی چلنده کړی وي د هغې پیپونه 20 ځایه سورۍ اوبه بې ځایه تویېږي، هېڅ چا کې هم دا فکر نه وي چې ولې دا اوبه بې ځایه روانې دي. مساجدو کې متاسفانه چې علما کرام ویني چې ساده تور نلکۍ ورته بسته وي، نلکۍ خرابه وي، کلیوال هم وځي او نه وځي دا نلکۍ نه جوړېږي. او مولوي صاحب هم کله کله په دې باندې خاشه وا چې غږ نه ورته کوي. سره دی چې دا د مولوي صاحب او د کلي د مشرانو سپین ږیرو ټولو ګډ مسؤلیت دی چې باید ورته وایي چې اوبه ضایع نه شي. یعنې زما په نظر باندې که یوه ورځ یو نلکۍ خرابه وي، که د اوبو قیمت ته راسو او واقعي چې د الله څومره عظیم نعمت دی او زموږ په ژوند کې څومره ورته ضرورت دی، دغه د یوې ورځې اوبه د دې ټول مسجد د نلکۍ جواب وایي که په پیسو سي. یعنې مطلب مې دا دی چې په دې کې که موږ هر ځای ته ځو، که کور ته ځو، د ځینې خلکو مسؤلیت دی، که د باندې راوځو په مسجد او په کلي کې دا د نور خلکو مسؤلیت دی. دا یو ګډ مسؤلیت دی چې موږ ټول باید په دې باندې ځان پوه کړو او د الله د عظیم نعمت بې ځایه استعمال نه سي، که نه نو ځینې محرومه کېږو. یعنې ستاسو منظور دا دی چې د اوبو څارنه د ټول مسؤلیت دی؟ بالکل. ماشومان ته باید داسې انګېزه ورکول سي کله چې ماشوم نلکۍ ته ولاړ وي او هغه ته نلکۍ ته لاس نیولی، مور باید ماشومتوب کې داسې انګېزه ورکړي چې ګوره اوس یو ماشوم دی د غوړو ډبه نه چپه کوي. ولې؟ ځکه مور دا په ماشومتوب کې ورښودلې ده چې دا ګران دي، دا قیمت دی او دا باید چپه نه سي. یعنې که چپه سي نور ماشومان شکایت کوي، پلار ته وایي چې ګوره غوړي پلانکي بچي دي توی کړل او غیر نور توکي. د اوبو باره کې داسې انګېزه نه ده ورکول سوې. سره دی چې اوبه د انسان په ژوند کې تر غوړو مهمې دي. نو که چیرې مندې سری وخت داسې وکړي چې خپل ماشوم له دغسې یو فکر سره وروزي چې اوبه ضایع کول دا د وروسته نسل حق دی او په دې باندې انسان غاړې بندېږي. دا یو ملي معدن دی چې د ټولو انسانانو حق دی پکښې. حدیث کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 شیان د مسلمانانو سره شریک دي، په هغو کې یو اوبه دي او یو په هغو کې اور دی
د سو شان چې ګډ یا سوي نو اوبه د مسلمانانو شریک دا که وروسته نسل لازم هغه په دې کې حق لري. نو که څوک د اوبو کې اسراف کوي دا نه تنها چې دی په خپل ځان د زیانو ستش سره مخ کوي بلکې وروسته نسل لپاره یو عظیم خیانت دی یو حق تلفي دی چې کوي. یعنی د اوبو سپما به راتلونکو نسلو ته ګټه رسېدلې بالکل. یعنی دا زموږ د شریعو قواعدو مطابق د اصولو مطابق دا خبره په تثبیت ثابته ده چې اوبه یوازې زموږ نه دي، اوبه د روان نسلونو هم دي. که موږ اوبه بې ځایه مصرفو موږ به تنها په اوبو کې اسراف نه کړی بلکې موږ به د وروسته را روان نسل حق تلفي به مو کړی، د هغو سره به مو ظلم کړی. نو دلته اوبه چونکې هغه ملکونه چې اوبه پکښې کمې دي لکه منځني ختیځ یا شمالي افریقا هلته چې سړی فکر وکړي یا ورسي یا وګوري د هغوی ژوند مطالعه کړي چې هغه خلک د اوبو سره څومره احتیاط کوي. متاسفانه چې دا د الله نعمت دی موږ ته یې پراخه راکړی دی او موږ یې بې ځایه مصرفوو. نو دا یو دیني عظیم مسؤلیت دی د مور د پلار د کور د مشر چې بې ځایه اوبه باید استعمال نه سي او دا باید شرعي او دیني مسؤلیت وبولي. بې له دې څخه چې اوس که مایع خرابېږي یا اسراف دی پکښې نه، بې له دې دا باید یو دیني مسؤلیت وبولي که چیرې دا اوبه بې ځایه مصرف سي زما غاړې بندېږي، زه د یو چا حق تلفي کوم، د یو چا حق سوځم. قایم صاحب دا چې د سوزبر وخت را رسېدلی دی او ټول خلک دا کوشش کوي چې سوزبر وکړي او ډېر سوزبر کړي، نو تاسو د هغو لپاره د اوبو ویش څنګه ټاکلی؟ چې سرکاري مځکه یې هم سوزبر کړې ده، املاکي مځکه یې هم سوزبر کړې ده. دا ته یقین باور وکړه چې موږ دا کاسه ورته رایله کړو، تاسې د دې محاسبه دا زموږ د اوبو ده وکړي چې موږ د یوې میاشتې اوبه په کاسه کې نه لرو چې دا موږ د ګردو ضرورت په اندازه رایله کړو. خو و چې مو رایله کړي دي موږ د ولس د وطنوالو څخه دا غوښتنه ده چې په هغه اندازه چې دا سوزبر وکړي چې هغه ظرفیت د اوبو څونه یې چې د دوی بس وي. اوس تقریبا د مثال په طور باندې داسې بغراوي دي کانالونه دي چې هغه 200 متره 200 دغه یګیج به وو، مګر اوس خو نو بیا غونه نشي کېدلی. اوس چې هغه 200 ګیج په پسرلي کې و چې هغه ته 100 ورکړو هم لا پر موږ تکلیف دی را باندې سهولت نه دی. موږ په دې خوشحاله یو چې موږ ټول ولس د نیمروزه پورې موږ ټول اوبه په رود کې جاري ولرو. نو بیا چې نستي راغله د نستۍ په خطر باندې مو اوبه مدیریت کړي دي، نور هم ګرمي را پسې روان ده، مشکلات را پسې روان دي. خو دا هم خپل د وروڼو د خویندو څه د ټولو څه دا غوښتنه ده چې په اوبو سپما ډېره موږ ته مهمه ده. حال دا دی چې دغه اوبه چې دي په دغه رود کې چې دا موږ اوس رایله کړي دي د لمر ضایعات ورسره شته، د هوا ضایعات ورسره شته، اوبه هم په کاسه هم په کم اندازه باندې ده. که چیرې هم دا که زموږ کاسه دا 12 متره هم ورسي، دا زموږ پرچاو هم ورسي، په کاسه کې موږ ډېرې اوبه ولرو. هم موږ د دې ولس ته د دې خواهش دی، موږ د ولس ته دا غوښتنه ده چې زموږ په دا اوبو کې په برمو کې په موټرشیانو کې او په دغه تسپې وچې جوړې او په برمو کې چې هندارې چلندې دي، سهار چلندې سوې کوچنۍ هندارې ورته وګرځولې چلندې ایله هسې اوبه بهیږي، نه ضرورت د دې نه یې چې دی یې پر کښت لګوي. خو هسې هم چلندې تاسو کولی شئ تاسې ووځئ د دښتو خواته بې ځایه هم دا برمې چلندې که دی وایي تاوان نه کوي دا برمې د اوبه خو نو د مځکې سره راپورته کوم. دا په روښه کال 70 متره پایپ ورشوه کړی و په دغه دښتو کې، شش کال یې 100 متره و 90 متره ورشوه کړی، 10 متره لاندې سوي دي، نور 10 متره نه، شش کال داسې پرېښ سوي دي چې 1.5 متره په دغه مساکله و زمینداور و په نوزاد کې چې پخوا 70 متره پکښې کې اوس 1.5 متره ته رسېدلي دي. د اوبو سطحه ورځ په ورځ دغونه کښته کېږي، اخر دغه 1.5 متره چې دی دا مو کېږي. زموږ په بار دا غوښتنه د ولس څه ده چې زموږ سره نه د اوبو کومک د اوبو سپما زموږ سره وکړي. دا زموږ یو آینده راتلونکی تباه کوي. چې یوازینۍ حل لارې د اوبو سپما ده که بل لار چاره هم شته ورته؟ حل لاره دغه ده چې پر برمو باندې وس وسي، چې برمې د خپل اندازې کښته د خاص ضرورت تېره برمې ونه وسي. اوس زموږ د وزارت څخه په بار دا مکتوبونه موږ ته را روان چې برمې مطلق بندې کړي. خو بیا هم که چیرې د ضرورت و د څښاک یو خاص ضرورت په اندازه باندې یو خاصه اجازه ورته ورکړي. هغه که شخصي مځکې وي او که دولتي مځکې؟ که شخصي مځکې که دولتي مځکې په وزارت کې حال دا دی که تاسې کولی شئ زموږ په وزارت کې خپل زموږ د اوبو انرژي په وزارت کې 4 دانې پیچې برمې ووسولې. د شاوخوا محلي کسان چې وایي 1 کیلومتر چار په چار کې د هغو ټولو برمې وڅانان وچ شول. اوس یوه دانه برمه زموږ په وزارت کې پرېښوله، 3 بېرته بندې کړلې، یعنې د خلکو حق یې پاک ځینې راکش کړي وچې کړې اوبه یې. نو په دا کې زموږ په بار دا غوښتنه ده چې دا زموږ ولس د اوبو سپما وکړي.
یعنې حال دا دی داسې پیښه شوې ده تاسې هم په دا ښارونو کې روان یاست ټانکې ډکه یې اوبه دغسې له چرۍ ته تویېږي دغسې له جذبېږي یعنې برق مصرفوي او اوبه مصرفوي برق مصرفوي اوبه مصرفوي ټانکۍ ډکه یې پیپونه یې لایي ټانکۍ ډکه یې پیپونه یې لایي نو داسې څه نه څه مشکلات موږ سره شته نو الله پاک دې واس توفیق د نور ولس ته ورکړي چې د دغه اوبو سپما وکړي یعنې دا خبره زه درته کوم تېر کال موږ سعودي ته تللي وو یعنې د چشانګ اوبه در تیلو ګرانې وې نو که اوس دلته د اوبه په داسې قیمت باندې سي لکه د تیلو په 4 قیمت باندې سي بیا به دلته خلک هېڅوک بیا ځای اوبه نه کړي مصرف تېر څو کلونه پرله پسې موږ وچکالي ډېر وځپلو د بلې خوا کروندګر د زیات فصلونه کري چې ځینې وخت ځینې وچ پاتې سي ځینې وخت اوبه سي لګښتونه وکړي بیا خپل ګښتونه نشي پوره کولی ستاسو په نظر حل لاره څه د دې لپاره اصلا که موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ژوند ته ورسو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په خپل عملی ژوند کې هم د اوبو د استعمال طریقه راښودلې ده بې له دې چې قرآن کې موږ آیات موږ ته څه وایي نبی کریم علیه السلام باره کې راځي کان النبي صلی الله علیه وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالساع پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اوداسه کې په مد زموږ ستاسې په حساب باندې تقریبا 950 ملي لیټر یعنې 950 ملي چې راځي په دې باندې اودس کوي او په 2.5 لیټر باندې غسل کوي د دغه ځای څه معلومیږي 2.5 لیټر اوبه ستاسې ګورئ دغه یو غټ بوتل د اوبو دا 1.5 لیټر تقریبا بلې ځینې خلکو اودس نه پکېږي خیر اودس نه پکېږي نبي کریم علیه السلام په 2.5 لیټر اوبو باندې غسل کوي ولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شاید دومره د اوبو ستونزه هم نه ول ځکه هغه زمانه کې مایان نه ول د اوبو برقي ستوکي نه ول فابریکې او کارخانې نه وې صنعتي چارې په مخ نه وې ځکه دا ټول شان اوبه غواړي نو د دنیا حرکت په اوبو باندې دی خو بیا هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته الګو پرېښول په عملي بڼه باندې تعلیم ورته پرېښوي چې زه ګورئ دا د سره دي چې اوبه ډېرې دي اوبه قیمتي نه دي دغه باوجود د غسل اندازه دومره ده او داسې اندازه دومره او زموږ خلک خو بیا د ډېر ماف یعنې یوه ډبه دی په کموډ کې په استنجا باندې مصرفوي او یوه ډبه تقریبا لا زیاتې دی په اوداسه باندې مصرفوي که په سنت طریقې باندې یو سړی اودس وکړي د ورځې یو پلاو غسل وکړي او بیا اوبه وڅښي تقریبا د یو سړي 6 لیټر اوبه بالکل کفایت کوي مسنون طریقې چې کوم معیارونه موږ تعین شوي دي خو زموږ ستاسې اوس د نلکۍ اودس یا د ټانکۍ په اصطلاح په کموډ د پاکې اوبه چې بیا هم کموډ ته سیستم برابر کړي تقریبا یو نفر د 100 تر 1.5 لیټر کم نه کم د اوبه کاروي دا بې له دې چې کوچنۍ لکۍ یا نلکۍ لوي یا ټانکۍ لیکوي یا ټانکۍ ډکه سي بیرته یې د واپسۍ پیپې لوي نه تنها چې یو نفر د سنت خلاف اودس وکړي نو د 6 لیټر او د 1.5 لیټر ډېر توپیر شته دا اصلا کې اسراف دی نو هدف مې دا دی چې نبی کریم اسلام موږ ته په خپل ژوند کې په عملی بڼه باندې دا راته پرېښول چې د بدن د استعمال لپاره د اوبو غیر معیاري استعمال جایز نه کوي او موږ ته طریقه را پرېښودل نو په زراعت کې بیا چې زړه ټکنالوژي څخه موږ کار اخلو اوبه دي چې کله مځکه خړوبو نو ډم اوبه پکښې ودرو دا زما په نظر باندې یعنی اسراف دی اصلا کې اسراف تنها دې ته نه ویل کېږي چې د بل چا وار دی ولګوي خپل وار کې اضافه اوبه دا هم اسراف دی په شریعت کې ځکه حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي اسراف دا نه معنا چې ښکاره به یو سړی داسې شی حس کوي چې ټول خلک په پوه سي چې اسراف دی یو غړپ اوبه داسې بې ځایه استعمالول چې ضرورت یې نه وي لکه کورد مثلا په طور 2 ګوتې ډکېدل غواړي ته 4 ګوتې ډکوي نو ځکه لنده ده بیا یې اوبه کوي مثال دا په اسراف کې راځي یعنې 1 روپۍ که سړی داسې ځای استعمالوي چې ګټه نه لري د دنیا او د آخرت دا اسراف دی بلې او مولوي صاحب ډېری وخت پخوا د اوبو پر سر باندې شخړې کېدلې چې بالاخره تر بدیو او دښمنیو پورې به دا مرحلې رسېدلې اوس تاسو څنګه ارزوئ چې مثلا په وطنو کې ویني یا په اطرافي سیمو کې تاسو وینئ نو اصلا د دې ناپوهۍ په سبب باندې شخړې اوس هم شته د تقریبا د نږدې میاشتو کې زه خپله په داسې جوړه کې ولاړم چې هلته په مابینځ کې مړې سوي وو بیخي د دې اوبو په سر باندې او د دې وجه دا ده چې اصلا کې موږ د شریعت نظر نه لرو شریعت مو نه دی مطالعه کړی شریعت څه وایي او شریعت موږ ته څومره اوبو استعمال اجازه راته راکوي څه رقم باید استعمال کو دا زموږ ستاسې د وطن د خلکو ناپوهي ده خصوصا په دې کې هر بخش کې موږ ناپوهي لرو یعنې که وناسه طبقه ده که نارینه دي ټول نو نبی کریم علیه السلام موږ ته په خپل ژوند کې د اوبو مختلفې طریقې را پرېښودلې چې اوبه خیراتۍ څه رقم باید خیرات سي ان داسې حدیث کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي چې یو سړی اجازه نه لري لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذي لا یجري ثم یغتسل فيه یعنې په اوبو کې ادب د ډېري سړی نسي کولی چې جواب وکړي ادرار وکړي پکښې ځکه د اوبو کیفیت خرابوي د اوبو د استعمال کیفیت د منځه وړي نو د اوبو په استعمال کې نبی کریم علیه السلام د اوبو په کیفیت کې د اوبو په صدقه کې د اوبو په مدیریت کې په ټولو لارو کې موږ ته چې شریعت دومره پابندي کړې بس موږ لپاره دا کافي ده
موږ چې اصلا کې د الله د دې نعمت څخه ورځ په ورځ باندې محروم کیږو، موږ د الله قانون او د نبی کریم علیه السلام احادیث چې موږ ته په دې بخش کې پرې هغه عملي کړي نه دي. دغه وجه ده چې موږ د دې نعمت څخه ورځ په ورځ باندې په یو لوړه پیمانه بې برخې کیږو. لکه مخکې چې اجرایي صاحب ویل چې موږ تقریبا د کال څخه 2 متره اوبه، یعنې زموږ د دغه هلمند د نږدې ښار نږدې شاوخوا ساحې 2 متره اوبه چې کښته کیږي. او د زما په یادیش زه تقریبا ډېر کشر وم د طالبانو په زاړه انقلاب کې چې کله موږ دلته رالو، زموږ پلار دی الله پاک یې رحمت وګرځوي، څا یې کښلی و 8 متر. په دې 8 متر څا باندې موږ بسته کلا جوړ کړل، تعمیر مو جوړ کړی. اوس هغه څا ته موږ تقریبا 15 متر خالي ماهی ورچولی دی. ان دا اوبه دومره کښته سوي دي، سره دی چې لا موږ ډېر استعمالوو هم نو همیشه هم دا چې باید استعمال نه سي. په کلي کې هم دې کوشش کوو، خطباتو کې مې هم ویلي دي. نو هدف مې دا دی چې دا ستونزه ورځ په ورځ ډېرېږي او د دې غټ علت دا دی چې موږ خپل د دین برخه نه ده ګرځولې تنها، بس مازې یو فکر دی را سره چې دا مفت شی دی او هیڅ شی د الله هیڅ نعمت هم مفت نه دی. الله چار نعمت پیدا کړی دی، انسان باید په ځای باندې استعمال کړي. ډېر مننه مولوي صاحب، خوشاله اوسئ. حاجي کریم صاحب، بل ستونزه دا ده چې د کجکي د اوبو ذخیره هم کمیږي. مثلا پخوا چې به کله کاسه ډکه سوله، پارچا وسوله، یو کال یا یو نیم کال به نور هم دوام وکړي، اوس دومره وخت دوام نه کوي. لامل څه بولي؟ د دې دغه چې دی دا مشکل چې دی په تیر وخت کې چې و ډېر کلونه مخکې زموږ د کاسې اوبه چې وې، موږ کاسه کلای ثبات موږ نه درلودل. اوس 15 متره ثبات موږ په کاسه کې لرو. نو پر 15 متره پر 2.5 متره باندې زموږ کاسه راوړي چې 15 متره ثبات چې وباسي، یعنې په دغه کې 10 متره اوبه چې هغه په هیڅ رقم موږ نشو رایله کولی. هغه د موتیزس دي، هغه د مایانو دي، هغه د نورو دغه ځګیان چې هغه موږ نشو رایله کولی. 10 متره در 15 متره پورې دا د کاسې د یو ذخیره ده چې هلته به وي. نو دا کمبود چې کوي هم په دې خاطر باندې نه کوي. که تاسې وایسته چې په خوا کې د اوبه په رود کې در ګرمسیل هم بایدلې، در خانشینه پورې هم بایدلې. خو هغه دا مشکلات و چې د پسرلي په کښت کې، د پسرلي په وخت کې زموږ خلکو هغه که تاسې په یاد چې موږ کوچنیان وو په کروندو کې چې موږ تاسې به غوایي کتل، پسونه به مو بشي کتل، هغه کروندې په پسرلي کې نسته. د چا چې به 100 جریبه مځکه وه، 10 جریبه به کرل، 10 جریبه به دا بل کال په غنم باندې کرل. د سوزبر په فصل کې په دوبي کې تقریبا د یو جزئی شی به یو چا کوي. اوس د الله پاک خیر ورکړي زموږ وطنوال چې دي، یو خو الحمدلله څه ډېر هم سوله، نفوس ډېر شو، مځکې وویشل سوې، مځکې هم وویشل سولې. اوس هغه مځکه پرېږده چې هغه اوبه ورخیږي، یا چا نه ورخیږي هغه ته هم وس کوي چې په رقم یې ورپورته کړي، هغه هم وکړي. نو مشکلات په دغه ځای کې شته، ډېر مشکلات شته. هلته مو د کاسې کمبود دی، هلته مو د بارانو د واورو کمبود دی، هلته مو د وچکلۍ کمبود دی. پخوا داسې که تاسې په یاد یې د لږ کلونه مخکې، 20 کاله 25 کاله مخکې په دا ولایتو کې، په دا زموږ تاسو په ولایت کې چې یو ځای ته ورغلی وای چینې موږ درلودلې، خو اوس هغه چینې موږ نه لرو. خو دا څه پیښه ده چې هغه کمې موت اوبه چې موږ ته الله راکړي وي هغه موږ پر ځان باندې په روپو کړی دي. 2 سوه ګازه، 100 ګازه برمې وهلي دي، هغه د اوبو زم چې دی هغه دغه برمو وروچ کړی دي. نو الله پاک دې یعنې منظور مو دا دی چې تر مځکې لاندې د اوبو سطحه نوره هم کښته سوې ده، ورځ په ورځ کښته کېږي. که چېرې داسې تاسې ډېرې ولسوالۍ ستاسو تاسې ورولم چې نن 100 متره پکښې کې پیپ یا 50 متره پکښې کې، یوه میاشت پرې کېږي، د یوې میاشتې په اندازه باندې متر بل ورسره کښته کېږي. یعنې دغه ورښتو کم اثر نه وکړي؟ هېڅ اثر یې نه دی کړی. د ورښتو اثر در اوسه نه پر برمو باندې معلوم شوی دی او نه پر بل ځای باندې معلوم شوی دی. ورښتو ګټه نه ده کړې. نو هغه تقریبا چې اوس ورښتونه دونه نه دي سوي چې 100 متره د اوبه کښته شي، بیا د هغه اوبه ورسره ملګري شي، راپورته شي. نو بیا سر پر هغه باندې امارت دا وس کړی دی چې دا اوبه د هر چا حق چې دی په شپه او ورځ باندې داسې نه چې دا د خاص په یو مسؤل پسې اړه لري. ډېرو ټولو مجاهدینو دا وس کړی چې د هر مسلمان د هر ورور حق هغه ته ورورسوي. که هغه څه وخت زورواکي وه چې چا یوه ځای د یوه ځای څه نه سو ایله کوی، بل ځای د بله ځای څه نه سو ایله کولی، هغه وخت الله پاک تېر کړي، الله دې بیا پر مسلمانانو باندې نه راولي. اوس چې د چا حق یې هغه حق واچا ته رسېږي. نو دغه بله، یعنې اوس د اوبو مدیریت ستاسو په نظر سم دی؟ الحمدلله ډېر برابر دی. نه ولس مشکلات پر جوړوي، نه وطنوال جنجالونه پر کوي. او یوه دا یوه طبیعي خبره ده
دا د پخوا زمانې څخه داسې پېژندل چې چا به د کاریز اوبه لګولې هم بیا وخت مشکل سره پر راتلی د ورشتي پر اوبو بیا هم څه نه څه مشکل راځي سره وخت نو د دغه څه زموږ د اوبو کمبود اصلا زموږ د برمو مشکلات جوړ کړي دي د لوی لامل ستاسو په نظر برمې سوي دي یعنې داسې خبره ده په دغه زنداور کې په نوزاد کې په واشیر کې همدار صاحب داسې برمې ډېرې وې چې 50 متره دغه برمو باندې به درینچه ماشینان پراته وه کپکشان د اوبه به راپورته کولې هغه 200 متره ولې یو انچ هم نشته اوس خلک ځینې بار شوي دي بس دا کلي تور ولاړ دي هغه چې څه ذخیره موږ په مځکه کې درلوده هغه موږ خلاصه کړله او دا نورم یو ډول د خطر زنګ دی او دا د خطر دا د که اوس موږ داسې وکړو څه بېغوري د کاسې سره وکړو موږ تاسو پسې د غنمو کرانه را روانه ده موږ تاسو پسې د ولس نور مشکلات را روانې که موږ د کاسې اوبه خلاص کړو په یوه میاشت و یوه نیمه میاشت باندې نو بیا موږ ته نور مشکلات هم مخته شته هغه در دې د ضرور دي خو هغه اندازه چې از موږ په توان کې د اوبه موږ خارج ته نه ورکړو بل دولت یې نه ورکړو دا زموږ د ولس اوبه دي دا زموږ د ولس حق دی چې از موږ په توان کې هغه موږ دوی ته هر چا ته حالت خپل کلي ته ورسوو ډېره مننه مولوي صاحب رئیس صاحب وویل چې لوی لامل دا دی چې تر مځکې لاندې د اوبو سطحه ورځ په ورځ کمیږي چې د برمو کیندله ده یا د برمو کښل دي او دې ترڅنګ دی وایي چې مثلا ویش عادلانه د اوبو که خلک قناعت پر وکړي خپل په حق باندې مثلا زور زیاتي ونه کړي نو څه فکر کوي دغه چار به هم د دې سبب نشي چې ستونزې به ختمې شي په ټولنه کې دا خو د حاکم نظام د دولت یو سایه د کوشش دی چې په کار اچولی دی خو زه فکر نه کوم چې زموږ څومره اوبو ته ضرورت دی او بیا زموږ خلک څومره استعمالوي چې زموږ دا ستونزه حل شي هر کال چې څومره باران هم وسي یعنې که دومره باران وسي چې بیخي ډېر کلي ویسي زموږ د مځکې لاندې اوبه نسي جبرانولی دغونه مصرفېږي ډېرې مصرفېږي ضایع ډېره ده زما سره خپله یو دکتور الله پاک دې حافظ چې اوس په کابل پوهنتون کې استاد دی ما سره مخکې د لرې سره و نو ډاکټر صاحب هغه ویل چې زموږ د یو خو د للهي پیښې دي چې هغه کې واقعا هم سړی درک نشي کولی خدای چې څه وغواړي هغه کېدلی شي یو زموږ د انجینرۍ یا د اویارۍ سیستم چې کم تجربې دي ډول زموږ د اویارۍ سیستم تجربه دا وایي چې تقریبا په 2015 کې تر 20 یا تر 40 څه نه څه کم باید دغه تفه د دشت بولان زه داسې تقریبا تر دې لوړ ګریش لا شل ورسې نوزاد خواخوی سیمه وسوه چې دا دورې زه تر خانشین پر ده به ټوله وچې شي دا خلک به د ټانکر د اوبو څخه کار اخلي کله د مینې کوي زموږ تجربه داسې وایي خدای پیښ خو بیل دی الله په دې قادر دی چې بیرته مځکې سطحه اوبه رالوړي خو کمې اوبه چې څومره په چټکتیا سره لاندې روانې دي او زموږ خلک څومره بېغوري ورسره کوي نو د اوبو اسراف اصلا کې موږ ډېر اسراف پکښې کوو اسراف یو خو هغه ښکاره اسراف دی چې ما درته ویل خلک فکر نه کوي لکه نلکۍ لیک د دې څه نه مثلا فتور هغه نه کوي عقیدام نه کوي پیپ لیک دی وغیره نور یو پټ اسراف دی یا د غفلت اسراف دی هغه دا دی چې یو سړی په کور کې دغه انګېزه هم نه ورکوي چې اوبه څنګه شی دي د یو شي د لوښي مینځلو ضرورت نشته خو بیا یې څوک مینځي علیده دا فکر وکړي سره د زموږ شریعت څه وایي موږ خلکو دا اورېدلی دی چې اودس پر اودس باندې ثواب دی دا خبره غلطه ده چې اودس پر اودس باندې مطلق ثواب دی زموږ د شریعت قاعده ده د اوبو دومره احترام ساتلی که یو سړی اودس لري په دغه اودس یې بل عبادت نه کړي بل اودس ورته اسراف دی ګناه ده دغه اودس چې سړی لري په دې اودس کې یو عبادت وکړي د هغه څه وروسته کې بل اودس وکړي بیا ثواب دی هغه هم بیا علما فرمایي که د اوبو ستونزې اوبه ډېرې ضایع کېږي بیا د ثواب څه تېر شي هغه ثواب دی چې دی هغه ثواب ډېر دی چې اودس پرېږدي یعنې مطلب دا چې په هغه زړه اودس عبادت وکړي نو مطلب دا چې خلکو دا اورېدلي چې یو اودس پر بل باندې ثواب دی دا اورېدلي دي بس په ورځ کې 500 اودسونه کوي داسې نه ده خبره یو اودس چې کله وسو په هغه به لازمانه عبادت کېږي چې عبادت په وسو دغه څه وروسته بل اودس ته نه وي نو کې بیا ثواب لري دا ولې شریعت ته ګوره د اصول چې شي دا مطلب چې یعنې دومره په عباداتو کې د اوبو زیان جایز کړي د سپما لپاره زموږ دپاره بس دا یو عظیم درس دی نو زموږ په ستونزه کې واقعا هم زړه مو خوږېږي او په دې خلکو باندې زموږ خلک اسم دربداره دي بېغوره دي او بیا چې دومره بېغوري ورسره کوي خدای دې نه کوي هغه دنیوي اړه خو پرېږده خو الله هر چا ته رزق ورکوي یو ځای به ولاړ شي یا وطن پاته یا نه پاته دیني مسؤلیت ډېر زیات دی کتابونه لیکي چې ځینې کسان به داسې وي چې دوی کله آخرت ته کش کول سي ګناه به یې ډېر عظیم وي په آخرت کې پوښتنه به وکړي چې ما څه کړي دي ما خو نغلا کړې ده نه مې زنا کړې ده نه مې پلان کړی دی نو ورته وویل سي چې تا اسراف کړی دی وایي چې ما سره خو شی ونه چې ما اسراف کړی دی ورته وویل سي چې د الله په هغه نعمتونو کې د اسراف کړی چې تا ته یې بې حسابه درکړي ول په هغې کې نو علما فرمایي لکه سترګې د الله نعمت دی مثلا بې ځایه کتلې په کړي دي اوبه دي د الله نعمت دی بې ځایه مصرف کړي دي بغیر نور واخلئ نو ځینې داسې نعمتونه شته چې انسان یې ضایع کوي پر ګناه نه بولي خو دا د آخرت د تلې د ګناه د دروندوالي سبب کېږي
نو خدای پاک دې زموږ په کورنۍ کې داسې یو فکر او انګیزه پیدا کړي چې دغسې اسراف مخنیوی وکړو، کنې دغه بارانونه چې اوس دي او سره دی چې دا نړۍ په تشویش کې اچولې ده، اقلیمي بدلون دنیا اوس په تشویش کې اچولې ده، یعنی په هیڅ دنیا کې څوک د اوبو بدیل نشي پیدا کولی. دا د الله د قرآن یو اعجاز دی، بلکې الله خپل خدای ښکاره کړی چې وجعلنا من الماء كل شيء حي ویلي دي. هیڅ د دنیا کافر څوک نشي ویلی چې یار موږ د اوبو بدیل پیدا کړي یا پیدا کولی شي، نه به متوانېږي. نو دغه که بیا موسمه بارانونه کېږي دا هم زموږ دپاره ګټه ځکه نه کوي چې د مځکې لاندې اوبه ته استعمالېږي چې دا په یو تیز رقم طریقې سره تیر سي، هغه لاندې ذخیره ته بیخي رسېږي نه، هغه ویالې دي په اصطلاح لښتي د وبهېږي مطلق یو ساعت 2 ساعته او کورونه ویسي، نور ګټه نه لري. نو دا د عظیم نعمت ناشکري د دې سبب سوی دی چې اوس موږ د کمښت سره مخ یو. نو شریعت کې دا عظیمه ګناه ده، بې ځایه اسراف. الله پاک دې خلکو ته توفیق ورکړي چې د اسراف څخه مخنیوی. ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، د ونې بس خپرونې لپاره بیل سوی وخت همدومره و. په خپرونه کې 2 تنه قدرمن مېلمانه ورسره د اوبو او انرژي رئیس ملا محمد یعقوب قایم صاحب او د پوهنتون استاد مولوي عبدالقیوم ذاکر صاحب. له تاسو ټول مېلمنو څخه مننه. ژوندی اوسئ، خوشحاله اوسئ، جوړ اوسئ.